نو صرف یو خبرې لدا کوم هغه دا چې د موږ د عربی یو مقوله ده وی والفضل ما شهدت به الاعداء وی د انسان د پاره د دې نه غټه بهتري بله نشته چې دشمن یې ومني دوست خو یې خامخا مني چې دشمن ووایي چې دا رښتونی سړی دشمن ووایي چې دا لوی شخصیت و د دې نه غټ فضل وی بل نشته دی دشمن منلی دی نو یو یهودي تیر شوی دی یو لوی مورخ دی یو ډاکټر تیر شوی دی ډاکټر مایکل هارټ ورته وایي یهودي ډاکټر دی ډاکټر ایچ مایکل هارټ او د امریکې دی او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی هغه یو کتاب لیکلی دی د هغه کتاب نوم یې اخودري د هارډنډ مین یعنی سل شخصیات او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلی دي ډېر سوچ سره مې لیکلی دي او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی د دوی نه خلک متاثر شوي دي او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې دوی تاریخ بدل کړی دی دوی پسې ډېر خلک روان شوی دی دې خلکو پسې او ډېر خلک یې بدل کړی دی د هغه په خپله په دې خپل دیباچه کې لیکي هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی نورو سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر بلکې موږ هم ورته پیغمبر وایو حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی 3 نمبر په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر کې هغه وایي دا ما چې کومې نمبر یې ورکړي دي او کوم ترتیب مې ښودی دی دا مې په خپل سوچ کې برابر یې ښودی دی په 1978 کې د دې کتاب چپی شوه 1978 کې او دا کتاب بار بار چاپ شو د لکونو په تعداد دا خرڅ شو او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ هغه د دې په اردو کې ترجمه هم کړې ده ښکلې ترجمه یې ولا کړې ده په دې انټرنیټ دا کتاب شته تاسو یې کتولی شئ محمد عاصم بٹ د ترجمه کړې ده نو د چې کله دا کتاب ولیکه نو د یو تقریب وکړو په امریکا کې او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل مسلمانان یې راوغوښتل عیسایان یې راوغوښتل یهودیان یې راوغوښتل دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې راوغوښتل لوی لارډلیډان یې راوغوښتل ډاکټران یعنی ښه مضبوط تقریب یې وکړو د دنیا چې کوم اهم شخصیات یې هغې کینو او دا کتاب یې مخکې کوم او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې په دې سلو شخص او یې ډېر دي لږ نه دي خو ما دا اصل را جمع کړي دي دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی دنیا بدله کړې ده او خلک ورپسې شوي دي ډېر خلک چې خلکو کتاب وکته او سټایلونه یې وکتل هر یو له فری یو کتاب نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی د موسی علیه السلام ته خو یهودي او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی په 3 نمبر کې راوړی دا ولې لوی غوغا جوړه شوه لویه جګړه جوړه شوه دې پاسې د هغه تقریر د کړی دی د وی دا زه د حالاتو نه مجبور یم ما حقیقت لیکلی دی او ما ولی حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وڅوښیم و یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خولې خبره ده والفضل ما شهدت به الاعداء وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي او د سکول کالج نه دی ویلی نه سکول ویلی دی نه کالج ویلی دی نه مدرسه ویلی ده او دله خدای پیغمبري ورکړه نو وی څلورو کسانو دی ومانه یو یې خپله بیبي وه ښځه وه حضرت خدیجه یو یې خپل دوست و مضبوط دوست
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یوی غلامو زید ابن حارثہ، یوی د طرز بیو حضرت علی، دې څلورو کسانو لومبیو مانا مونږ هم داسې وایو، تاریخ هم دغسې دی. یو پکې زنانه ده، یو مشر دی زنانې بیبي ده، مشر چې دی هغه دوست دی، او دوه هلکان دي، یو عزیز اساد دی حضرت علی، او یو غلام دی زید ابن حارثه، څلورو مانا. او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو، او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات، د تعلیمات یو نیم عرب مسلمانانو ته ورسېدل. د دې خپل هغه وخت یادوي، ګورې اوس زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم عرب ته ورسېدل، او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه. نو وایي که دی دروغجن پیغمبر وی نو دروغ 200 کالو پورې چلیږي، زیات نه چلیږي. او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو، او رښتیا خورېږي، د رښتیاو ملګرتیا زیاتېږي. یو سړی به دروغ ووایي، خلک به ورپسې چې ورپسې به شي، خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي، بیا ترې ورو خلک تښتي، بیا پرېږدي خلک. د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي ما، خلک یې مني، وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي. 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار، د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم عرب ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي. دا څنګه دروغ کیدی شي؟ دا دروغ نشي کیدی، دا رښتونی پیغمبر دی، دا مذهب او دا دین رښتونی دی، دا دروغ نشي کیدی. او دا زیاتېږي کمیږي نه. او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړم، دا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي، او کوم د عیسایانو په شانتې دي، او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي. د ده پیروکار د ده په جون کې هم، او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني. ظاهري پارټي نه ده، پارټۍ کې خو نن یو سړی دی، سبا ته دی. ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی، یو بل ګروپ کې دی، دا یو مشر یې ګڼلی دی، که هغه ته هغه خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره، مفاد نه میلاویږي تښتي. څومره خلک تاسو د پارټۍ بدلوي، را بدلوي که نه بدلوي؟ نن یو پارټۍ کې دی، خو چې وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی، هغه لیډر کې وګورو چې دی کې خو دا چل دی نو تښتي دی. نن بله پارټۍ کې دی، ګورو چې در نه بس فایده والمه، فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی. نو بله پارټۍ کې دی وایي دلته ما ته فایده میلو شي، نو فایده میلو نه شي تښتي دی. تر ننه پورې د ده نه یو ملګری ونه تښتی، نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي، نه ترې وروسته تښتېدل. صحابه کې یو کس دو مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې، خو هغه د دین د وجې نه دي تللی. هغه ابو سفیان هم منلې ده، او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمن و، مقابله کې ورته ولاړو، ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د ټولو مشرکانو سردار و. او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه، وی مالا دا خبر راکا چې د چا مرګرتیا کړې ده، نو هل یرتد احد، څوک واپس ته تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه؟ هغه وی نه، بلکل نه، چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه چې د دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تللی دی. داسې نشته. د نورو وجوهاتو نه څه بعضې کسان تښتېدلي دي، خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بې دینه دی، په دې وجه یعنې خراب دین باندې دی، په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی. دا تر دنه پورې څوک نشي پیدا کولی. موټرګۍ به ورکې نو کچه مسلمان به وتښتي، سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي. موټرګۍ به ورکې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د مارونو، یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی، او یو د ماربلو پوخ رنګ دی. د ماربلو پوخ رنګ چې څومره پورې مږې او رګړۍ ورکوي دا به صفا خېږي، دا رنګ نه ځي. او یو دا رنګ دی د چونې والا، په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي. نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي، په موټرګي هم تښتي، په لالچ هم تښتي، په پیسه هم تښتي، هغه په محبت او په مینه هم تښتي. او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ، هغه راګړاوه، هغه راګړاو که قسم په خدای که دې ته وویستل. دا شوي دي. دا مثال د حضرت بلال موږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی، دا مثال د حضرت سمیه زنانه ده موږ سره موجود پروت دی، او دا مثال د حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه موږ سره موجود پروت دی. د هرقل 300 صحابه کرام یې ونیول، 300، یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر.
او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی ورته وی یو کار وکړه عیسایان شي واپس د خپل مذهب هم پرېږدی هم د اهلي کتاب دي زمونږ هم اهلي کتاب یو مونږ سره شامل شي پرېږدو او ته غوسه شو وی دا کوم ځای کېدی شي زه به اسلام پرېږدم زه به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم دا نشي کېدی وی ګوره یو خبره درته کوم وی د یو علاقې د ګورنر کوم وی نه کېږي وی جیل کې واچوئ خوراک سکاک پې بند کړئ خوراک سکاک یې پې بند کو جیل کې واچول یو ورځ به پسې بیا راوویسته وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی نه در کوم مسلمانی پرېږدی او عیسایان شی نیمه بادشاهي هم دله در کوم ګورنري هم دله در کوم او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله کوم مال او دولت هم در کوم وی ته خو لا ګورنري یادی چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما پړه کې خدای چولی دی چې هغه پرېښودو والا نه او په کم پیغمبر زما ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا نه وی دې حالت کې به م وجنم ساده نه وځم وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نه وځي زر زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک سکاک به نه ورکوی نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر هم تلو والا و او بلکل داسې شوي چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي وو نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو دې مرداره وایي او دا شراب دی شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته یې پام کوئ چې ګوتې یې ونسئ ملګرو ورته وی دومره ازمایش را باندې ولې کوې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو که هغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ولې جایز دي که هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم وڅکي نو دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې خو موږ مرو درته لوږې تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوي عبدالله ابن حذافه ته وایي دا موږ له شریعت کې جایز دي قرآن وایي چې جایز دي ولې را باندې منې کوي او ورته څه وایي بلکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه موږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل موږ له جایز دي بلکل لیکن که دا څکو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله و دی چې موږ له دا راکوي بل شی ولې نه راکوي دی به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرام مې پې وڅښل د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې پې دله وڅکو او مې وخوړو که نه خوړو دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی موږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي موږ د دې کافر زړه نه خوشحاله رښتیا ووایي نن موږ څومره د کافرانو زړه خوشحاله کړي هغه حلال وله نن موږ په حرامو د کافرانو زړه خوشحاله نن بربنډتوب حرام دی موږ پې کافر خوشحاله نن بدعملي حرامه ده موږ پې هغه خوشحاله نن د سر او د ویښتو سټایل چې مونږ کم پرېږدو او په ګیره کې مونږ کمې نخرې نن شروع کړي دي د پیغمبر سنتو پورې مونږ کمې خنداګانې نه شروع کړي دي دویم په هغه نیانو دې لعنت وي چې خلکو داسې ګیرې جوړوي ته چا کوټه کې اوسېږي کم نی ته چې څوک کېناسته او ورته وایي چې ماله دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنتو خندا والا ګیره دا جوړه کا وایي زه مسلمان یم دا کار زه نشم کولی ته به مال یو 100 روپۍ راکې که نه یو 200 روپۍ به راکې بس دا 200 دې در لوږې مړ شم خو دا کار به ونه کوو مونږ هم روانې کوو مونږ هم زیاتې کوو او هغه هم زیاتې کوي او مونږ ته ښایي مخامخ دا کټ وټ ګیره چې دا چې مختلف قسم ګروډونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم منجونه یې پکې کړي دي او مختلف قسم غاخورې پکې کړي دي دا مونږ له سترګو کې ګوتې را منډي چې وګوره که نه څنګه مې د پیغمبر سنتو پورې دله نخرې وکړلې حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګریز دغسې پرېږدي د پیرس او د فرانس انګریز داسې پرېږدي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشحاله شي مسلمانانو کې به ځان له یو ملګري پیدا کړه د امریکې او د یورپ جینۍ بربنډه ګرځي چې دا خوشحاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا کړه
نن د امریکې او د برطانیې جینۍ چې کوم سټایل د ویښتو جوړوي زما لور به هغسې جوړوي زما خور به هغسې جوړوي زما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیانې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځم او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه ده افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې زموږ نه دي خوښې څه دلته مسلمانو څنګه وی د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه اوه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زما نه دی خوښ د بیبي فاطمې بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیاتې مې نه دی خوښ او د لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی او د فرانس او د یورپ او د جرمني او د روسیې او د چینې دوه بربند تهذیب بربنده جامه بربند شکل مې خوښ دی دا به خوشحاله کړم هغوی به سور کړي چې زموږ تهذیب پاکستان ته ننوت هغوی به سور کړي چې زموږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله زما شکل یې خوښ کړه د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړه زما جامې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامې خوښه نه کړه وایه که نه په دې څوک خوشحالېږي الله خفه شو د الله فرشتې خفه شو موږ ته بعضې شی معمولي ښکاري معمولي یو شاعرو په ایران کې بیدل نوم یو هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ویل ډېر زبردسته په انډیا کې یو سړی متاثر شو یاره دا بیدل بلا څنګه سړی وي دی خو ډېر ښایسته نعتونه وایي ډېر ښایسته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي ملاقات ته وله لاړ بعضې وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي ملاقات ته ورته لاړ شي چې ملاقات ته ولاړ ایران ته لاړ ایران ته اول ته یې معلومات وکړل بیدل څوک ته وي دغه ځای اوسېږي چې ورغې دروازې وله رووت یو سړی ګیره میره نشته مکمل خیر دی وی بیدل سره مې کار دی وی زه بیدل یم وی ته بیدل وی او شاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دي کړي دي وی او وی زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم ډېره ښه ده راځه چې کینو وی نه نه دا ته څنګه داسې کې ریش را میخه راشي ګیره خره او د پیغمبر صفتونه کې ما خو وی چې ته به ډېر ښکلې ګیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزېدار دي عاشقانه دي دا ته څنګه عاشق یې او ورته څه وایي وی ریش را میخه راشم ولیکن دین مسلمان را نه میخه راشم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم اوس هم ډېر خلک دا وایي ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم مسلمان ته تکلیف نه رسوم مسلمان ته ضرر نه رسوم ته خو مړه ګیره هم پرېږدې مسلمان ته ضرر هم رسوي شیخه ته خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده هلکه دا ورته ګیره وایسي چې دا ضرر ورسوي ګیره خو چاته نه وایي ګیره دې په خپل ځای د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل ځای ګناه ده ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي ګیرې سره بیا نامناسبه ده پټکې دې په سر دې ګناه نه ځان ساته ما ورته وایي وي د چاړه نه خریم د مسلمان له نه خریم ریش را میخه راشیم ګیره خریم ویښته خریم دل مسلمان را نه میخه راشیم د مسلمان له نه خریم انډیا والا ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را میخه راشي وی دروغ دی وی د پیغمبر زړه دی وخوری د پیغمبر له خری په دې پیغمبر خفه کېږي نن موږ څومره هلکان بې ډوله ګرځي زه خو ته بې ډوله ویم ټیټ جامې تنګې تروشي جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلې نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک جامه خشته نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل خشته نه ښکاري د هغه مبارکه ګیره تا ته ښکلې نه ښکاري د هغه اخلاق درته ښکلې نه ښکاري دا څه کې په کوم طرف روانې سوچ وکړه سوچ بچې سوچ ته نه دی کړی
دې بچي سوچ نه دی کړی که دې بچي سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي او دې لور دې خور سوچ نه دی کړی فکر یې نه دی کړی ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین څه ویښتو سټایل د جامو سټایل د ګرځېدو او پرده دا خوښ کا دا خوښ کا د انګریز مخ خوښوه د یورپ مخ خوښوه حرام مونږ نن خوښو انګریز دله خوشحاله و هغې به حلال چې و چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و وی د کافرو نه خوشحاله و څه چل یې ورسره وکړو وی ښه نه خورئ وی نه وی واچوې جیل کې چې بیا جیل کې واچول بس تقریبا بې هوشی تقریبا نو راویې ویستل ورته یې وی ګوره اوس درته وایم ایمان او اسلام هم پرېږدی عیسایان شی پرېږدم یوازې پرېږدل نه جنکۍ هم درکوو او دې مشر ته وایي تاله ګورنري هم درکوو او ته یې زما مقه یوه خبره ده دې ته کم رنګ وایي د هغه مربلو والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چولې رنګ نه دی مړه زمونږ د څه رنګونه دي زمونږ د ایمان به څه رنګي معمولي غوندې منډې ترړې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیې کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان یې سپوره وخوره ناره وخوره د لوږې به دې خدای نه وجني خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویې ویستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړو غټ دیګ او تیل یې پکې وخوټ کول او دی عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله رونیو او دې دیګ کې ورویسته لاس او خپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ورویسته هغه دونه خوټ کېده دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو ختم یو ویش یې مو نه کړ دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دلم لاس پې وتړی ور ویچوې وی دقسې دا 300 د لغونډ داسې وجنه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوې ښه هم در کوم او د ګورنري هم در کوم چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو هرقل وی صبر وکړئ ها ویرېده ځان ته یې مخامخ وي زه راته نه یم چې ریشي ټینګېدی نیکبخت تاسې را باندې ملګري مړ کړ ګوره نشي ټینګېدی وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړئ وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوري شوی دی ډېر کمزوره دی لوګو تندو معلومه اوس چې مې ور واچې په یو کش به رانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وې او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وې لکه زما دې ملګري چې قربان کړم اوس به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې په ما کې دې ته ایمان وایي دا خو ما در یو مثال در که دا خو زه مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قایم که دا حضرت خباب دا مثال قایم که او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا دا مثال قایم که او دا صحابه دا مثالونه موږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي اوس پورې ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه موږ ته قایم کړي دي الحمدلله نو هغه څه وایي ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارت وایي چې یو د ده مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربو نه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دونه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په ناموس ځان وجني ځان چې لږ معمولي غوندې واوري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړی دي قسم په خدای ځان وجني هو زما د پیغمبر سپکه دی وی داسې مشته دی چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پریښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وایي تا سره ورورولي ختمه کړم پلار ته وایي بابا تا سره مې پلارواطوب ختم زویه بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر نه پرېږدم دا مثال هم صحابو قایم کړی دی د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چان کې لږه ګستاخي کړې وه ګستاخي او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادول خو نسبت یې خوالاړ ذلیل یې ورته ویلي زوی سوچه مسلمانو
او راغې او پیغمبر مبارک ته کېناسته وایي د الله رسوله زه خبر شوم چې زما د پلار د مرګ اډر دې کړی دی نو که زما د پلار د مرګ حکم دې کړي په بل چا یې مه وجنه په مې مړ کړه چې زه سر راوړم او ستا د پښو کې وغورځم وایي نه ما خو نه دي ویلي د هغې د پاسه لاړ او پلار یې د ګریوان نه ونیو او د څاروي نه یې راکوز کړ وی بچې ته د ما زوی نه ویم او ډېره مثالي مینه وه د پلار او د زوی بچې ته د ما هغه خوږ زوی نه وی بابا یما وی ما ګریوان نه دي ونیولې ومه وی تا رسول الله مبارک ته ذلیله ویلې دي وی قسم په خدای چې اوس به دا ټکې وی چې زه ذلیله یم او پیغمبر مبارک عزتمند دی نو پرېږدم یعنې سر د نه وه وی زه ذلیله یم انا اذل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا ذات دی وی بیا ووایه وی زه ډېر ذلیله او بېکاره شی او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی وی بیا ووایه درېیم ځل یې پې ونه پرېښود ایمان به دې ته وایي دا موږ لیدي دي دا موږ تاریخ کې پړاو کړي دي په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن د کافرو په صف کې و او مبارزې به کېدې مبارزې دې ته وایي چې یک په یو به مقابلې کېدې یو په یو راووتو میدان ته وی هل من مبارزن شته چې څوک میدان ته راوځي شته حضرت ابوبکر صدیق آواز واورېد وی پېژندل زوی آواز پېژندلی کېږي وی دا خو د عبدالرحمن آواز نه دی وی دی تورې له شلنګ ورکه وی درله رسول الله مبارک کلک راونی وی ته به نه وروځي بل څوک به وځي او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیقی بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وی خو چې مې وکتې نو پلار مې نو توره غزار مې درونه کړ وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی والله که مې پرېښې دې ته ایمان وایي نو هغه څه وایي مایکل هارټ هغه دا ټکې په هغه کانفرنس کې ووایي دا ټکې یې وایي وایي ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوستی دی وی ځای که نه دا یو عجیبه ټکې دی دا واوره وی ځای که نه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوئ او د محمد همپله شخصیت ماته وښایه صلی الله علیه وسلم دا هغه په شان وښایه ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلک و ساینسدانان او پروفیسران او ډاکټران او یهودیان او عیسایان ټول یې په یو ټس خاموشه کړل وی وښایه وښایه ماته د ده همپله شخصیت ماته وښایه وګورئ وښایه د ده همپله د په دنیا کې انقلاب راوستی دی د دنیا بدله کړې ده د تاریخ بدل کړی دی د هغه خلک نیخ کړی دی هغه خلک چې چا به لونه جم دی ښخولی د هغه خلک نیخ کړی دی چې چا به خپلو میندو سره زناکاری کولی د هغه خلک دوک کړی او نیخ کړی دی چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي د هغه خلک نیخ کړی چې مردارې به یې خوړی د هغه خلک نیخ کړی دی او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېدی وښایه ماته داسې څوک والله 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 کافر دی خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پېژندلی مونږ نه دی پېژندلی وښایه وایي داسې شخصیت وي ما ته وښایه تاسو او بیا څه وایي یو ډېر عجیبه خبره کوي یو ډېر عجیبه خبره کوي بیا وایي یو کار یې کړی دی وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه ده چې قایم کړی دی که نه ځه ودې ښایي که څنګه انصاف یې قایم کړی دی وی په یو موقع دې محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې که زما لور فاطمه غلا کړې وې د هغې نه به مې ملاس کټ کاو ودې وایي څوک داسې یو بادشاه به داسې وایي او واقعي په مکه کې یو ښځې غلا کړې وه د هغې فاطمه نوم د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه نو چې رسول الله مبارک لراله ثبوت پرې راغی نو حضور پاک به لاس یې پرېږدي او د یو لوی خاندان سره تعلق نو خلک په یاره کې شو چې خدای پاکه دې غریب دې نه لاس پرې شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان یې واپس بل خوا لاړ نه شي دشمنی جوړه نه شي اختلاف جوړ نه شي نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الګ چې لومبې په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک ورته خپل زوی ویلی و زوی په زویوالی نیولی و یو وخت کې د هغه زوی اسامه هغې ولې سپارش کې راوست اسامه ډېر زیات خوښ دومره خوښ و چې یو ځل حضور پاک سره په دې خپه باندې ناست و ماشوم و د رنګ هم تور و یا د رنګه نو د پوزه یې وبهېدله چې پوزه وبهېدله نو حضور پاک ولا پوزه پاکوله نو بی بی عایشه صدیقه ورته وایي د الله رسوله دا پوزه ته مه پاکوه دا به وله زه پاکه کړمه نو حضور پاک وایي نه عایشې پوزه به وله زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه د سره زه مینه کوم
اسې پیغمبر د غلام بچی له پوزه پاکوي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچت دی هغه لاس باندې ولا پوزه پاکوي دا د پیغمبر شان و غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړی دی نو هغه اسامه ولا سپارش کې راوسته وی اسامه ورته وی د الله رسول دا جینه پرې د لاس ته پرې کوا فتنه جوړه نشي فساد جوړ نشي لوی خاندان لودا نو حضور پاک وته غوسه شو تشفع فی حد من حدود الله د خدای په حد کې ته سپارش ورکې الله په حد کې د خدای حد قائم نه کړ او حد قائمون با او استاسو نمخ کې امتونه په دې هلاک شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به سزا نه ورکول او غریب له به سزا ورکول اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نه مردا سپارشو کې پرېږدي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږدي مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي غریب پکې رګړېږي غریب له قانون شته دغه ځای کې په لاره باندې روان دی او ګاډي پرچه وله زر ورکړي او مالدار نیغ روان دی د تر چاپلار سو کاله وي مالدار لکه پرچه ورکړي پولیس غریبانان د ټریفیک والا مجبور دي هلته ډي اس پي صاحب هلته کې مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره وکړه پرېږدې که نه پرېږدې اسو کې خوا پولیس والا هم غریبانان ونیسي هغه ځای نه ورته ربر نه سپارش وشي پرېږده کنې بدلوم دی نوکری نه دی وباسو پرېږدي اکثر یو مثال ورکوم دیم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جالې په شان دی مچ پکې نښلي ماشم پکې نښلي او چې مرغۍ پرې راشي غونډه جاله وړي جاله غونډه یوسي بیا جالې پته هم نه لګي دغه زموږ مثال دی مرغۍ راله غونډه جاله یې بشیر جان که پې ورغې خو زما په خیال چې جاله نه غونډه جالې وړي او که راکوټې غوندې مچ پکې ورغې په مخه پکې نښلي نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباه او هلاک شو چې غریب با نقصان وکنو په هغه به حق قایم او مالدار ته به غږ نه کو پرېښېده به والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړه زما د پاک ذات قسم چې زما ساده چا په اختیار کې لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها زما د پاک ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده که د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړې وه قسم په خدای چې د هغې نه به مې لاس پرې کوو دا خو لا ده داسې دې پرېږه کټې کړې او هغه جینۍ بیا خدای پاک سمه کړه توبه ویسته حسنت توبتها او بیا به رسول الله مبارک الله تعالی دیني مسلو تپوسونه به یې کړو نو هغه مایکل هارټ سوی هغه وایي وښایه په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قایم کړی دی که زما لور غړو لاس به ترې پرې کوم وښایه او بل سوی وایي په ملګرو یې لوږه هم راغلی ده او تنده هم راغلی ده د دې پیغمبر په ملګرو د باندې سر کې ورسره لوږه راغلی ده مال به د بار نه راته صدقه یې نه ده خوړلې ملګرو نه یې ورکړې ده وښایه دلته خو چې مال مشر له راچړو بیا غذان پوره کوي وروسته بل له ورکوي دله مال راغلی دی دولت راغلی صدقه یې نه ده خوړلې نه په خپلو بچو خوړلې ده خلکو له یې ورکړې ده او که هدیه ډالۍ راغلی ده نو کور تاله تلې ده چې هغې تقسیم کړې ده چې صحابه به یو ورځ نارو دی به ملګري به یو ورځ نارو دی به درې ورځې نارو او که ملګري به درې ورځې نارو نو وایي وښایه راته ټولو پروفیسرانو ډاکټرانو پي ایچ ډیګانو ته وایي وښایه که نه چې صحابو تا مخامخ خپلو ملګرو ته ودرېدلې دي نو لمن یې اوچته کړې ده او خپلو ملګرو ته 2 کاڼي خولې دي چې وګورئ زما په خېټه د لوږې د لاسه ما 2 کاڼي تړلې دي وایي په دنیا کې د دې مثال او همپله سړی ماله پیدا کوي زه مجبور یم د دې خبرې نه زه مجبور یم د دې خبرې نه چې د نومه په اول نمبر کې لیکم وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم او تاسو یې د ده په ماضي باندې نظر واچوئ په تېره شوې زمانه باندې نو دی لا د پیغمبرۍ نه مخکې صادق او امین و رښتونی امانتګر د پیغمبرۍ نه مخکې دا څوک دا خبرې کوي دا یهودي کوي او په یو کانفرنس کې کوي او په یو بل کانفرنس کې په ده باندې د عیسایانو اعتراض راغی عیسایان پې راپاڅېدل دلته په یهودیانو م اعتراض وکړو عیسایانو م اعتراض وکړو یو بل کانفرنس و هغې کې په عیسایانو اعتراض وکړو
وای زمونږ پیغمبر دی ولې په دریم نمبر کې ذکر کړی د هغې څلور جواب کوي خو وخت ختم دی دا به راته انشاءالله په بله جمعه کې وګورو انشاءالله العزیز زما وروڼو زمونږ دپاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ دپاره چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفت تر ننه پورې کافر هم کړی هغې هم مني زمونږ پیغمبر مبارک د هغه رښتینولي مني د هغه انصاف مني خلاصه کې چې د هغه د ملګرو هم مني په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلی دی خو وروستو نمبر کې لیکلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې فرض کتاب کې لیکلی په دې 100 عظیم شخصیاتو کې هغې لږ وروستو نمبر کې لیکلی او دا خو د برطانیې مخکې هغه وزیر اعظم نه ټوني بلیر دا خو د هغه سټیټمنټ ما په خپله کتلی هغه نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی آیډیل دې ته وایي چې دا ما دپاره یو نمونه وي او زه د هغه په شان بادشاهي وکړم لکه پرویز مشرف به وي د ما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه به دا یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بېدیني خوره کړې وه هغه خو دین ختم که هغه خو بربنډتوب عام که هغه په جوماتونو پابندي لګوله هغه په مدرسو پابندي لګولې وه کمال اتاتورک هغه خو خلافت عثمانیه تباه و برباد کړه د هغې بیخونه یې ویستل هغه کتابونه قرآن شریفونه سوځولي هغه خلکو نه ګیرې خریلې وې هغه جنکۍ بربنډې کړه په پردې پابندي لګولې وه ګیرې له لیسنسونه رایستي وو پابندي لګولې وه وایي زما آیډیل کمال اتاتورک دی څه شو هلکه پرویز مشرف څه شو لال ختم کم خو لال په دوبۍ کې پروت دی په بیمارۍ کې پروت دی خدای ونیو که ونیو نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیره بند کړه نه پټکې بند کړه نه بس بند کړه دویم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابلې مه کوئ الله دپاره الله سره مقابلې مه کوئ د پیغمبر د سنتو هتک مه کوئ د پیغمبر سنتو له چیلنجونه مه ورکوئ ظالمانو دا مه وایئ چې مدرسې به بندې کړو دا مه وایئ چې موږ به ګیرې ختمې کړو دا مه وایئ چې موږ پردې ختمې کړو دا مه وایئ دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی دپاره هغه راغلی دی دا د مسلمانانو دپاره د الله خوښ شوي دین دی نو ته خدای له چیلنج مه ورکوه دا ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مه ورکوه قسم په خدای دا مخکې ورځو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کمې ښځې په د اسلام آباد یو ځای بل ځای روځي او نارې لګوي عورت مارچ عورت مارچ او دا چغې وباسي او وایي چې دغه زما بدن میرا جسم و میری مرضی هغې څه وایي پردې پورې خنداګانې کوي ټوکې کوي او څه وایي الله اکبر قسم په خدای که زما په خولې راځي دا الفاظ دومره ډاډۍ هغه جنکۍ د اسلام آباد پر روډونو چغې وایي او وایي پرده ظلم ہے اے محمد سن لو اے محمد سن لو پردہ ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واوره نکاح ظلم دی واوره پرده ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوستی اسلام ته چې د ظلم نظام وایي ته خدای سره ډغرې وې خدای له چیلنجونه ورکې رسول الله له چیلنجونه ورکې د خدای ظالمان دا وجود چا در کړی دی دا سپېمې چا در کړی دي راشه که نه د خدای د یو ماشي مقابله وسوکې یو ماشي مقابله نشي کولی نن ډینګي وایرس دی الله دې ختم کړي زما وروڼو تاسو هم د ډینګي متعلق ګوره اسباب به ساتئ ښه نن ډینګي پېښور کې ډېر زیات عام دی زما یو د کشر دی یو ډېر نږدې زموږ قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب هغه غریب په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي الله دې په شفا ورکړي او داسې ډېرې کورنۍ ساره ماته یو کس ټېلیفون کوي زما ټول خاندان کورنۍ ګیر چاپېره په ډینګي بیمارۍ باندې پراته دي سپینه وینه ختمه کړي پودې نه وینه بهېږي بیا علاج چا سره ډاکټر سره تر ننه پورې د ډینګي ماشي علاج نشته